د فرشتو له طرف هم پر مؤمنانو باندې سلام ویل کیږي. په بعضو روایاتو کې راځي چې په شپه د قدر چې موږ او تاسې لیلة القدر بولو، د لیلة القدر شپه یې بولو، د قدر په شپه باندې جبرائیل علیه السلام د فرشتو په یو ټولۍ کې راکښته کیږي و هغو مؤمنانو ته چې هغه د الله په ذکر او تسبیح باندې مصروف وي سلامونه ورته وایي. السلام علیکم السلام علیکم د فرشتو سلام دی. حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې داسې کسان سوي دي الله تبارک وتعالی سلام باندې ویلی او غټ خلق وه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. او سیدنا جبرائیل علیه السلام بیا خاص الخاص په سیدتنا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها باندې سلام ویلی دی. حدیث شریف کې راځي وعن عائشه رضی الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه مروي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل هذا جبريل دادي جبرائيل عليه السلام رالي هذا جبريل يقرأ عليك السلام اي عائشه دادي جبريل عليه السلام پرتا باندې سلام وای تا ته سلام وای دا وای قال قلت وعليه السلام ورحمه الله وبركاته پر د دې د الله سلامتی او د الله رحمت او برکتونه دي پر جبرائیل علیه السلام باندې. عجب غټ خلک او الله تبارک وتعالی خو دې د دوی په برکت باندې موږ به تاسو ټول وبخشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله خپل کور ته راننوتی سلام به ویلی. دا رقم سنت طریقه هم دغه ده چې کله یو سړی پر لار باندې روان دی یو څه کسان ناست دي دا روان سړی به ور دغو ناستو کسان ته سلام وایي د حق دی باندې السلام علیکم. او چې کله یو سړی پر یو شي باندې سپور دی روان دی او یو څه کسان دغه په پښو روان دي دا سپور سړی چې په یو شي کې سپور دی یا پر یو شي سپور دی دا سړی به راولاړېږي و دغه نورو خلکو ته به سلام وایي. او چې کله خلک په لارې سره روان دي لږ به پر ډېرو خلکو سلام وایي یو سړی به پر دوه خلکو باندې اول وار سلام وایي. دا آداب دي د سلام رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راښولي دي. نو زموږ علما کرام فرمایي يستحب ان يقول المفتدئ بالسلام السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. هغه څوک چې سلام وچاته ورچي نو دا رقم دی ورته وایي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا زموږ شاوخوا خو نو دغه سلام والام ډېر غلطه طریقه ده دا سلام السلام علیکم د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا کلمات شوولي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بعضی خلک یې دا رقم وایي سلام علیکم. سلام علیکم د عربي محاورې د عربي ګرامر سره دا توري غلط دي صحیح د معنی سمه ده خو البته دا ګرامر سره چې کوم عربي چې کوم محاوره ده یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته ښوولی دی هغه دا رقم د الف و لام به راوړي السلام علیکم. نو مستحبه طریقه دا ده چې سړی خلک وویني یو سړی دی که ډېر دی نو ورته ووایي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا ورحمة الله وبرکاته ویل یو ور یې کور ودان کې نه ویل نو خو ثواب یې کم دی. عبدالله ابن عمران ابن حسین وایي عمران ابن حسین بسوا سره دی وایي رضی الله عنهما یو سړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالی ورته ویل السلام علیکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي ثم جلس سلام یې وویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام جواب ورته وویلی دی کښېنستی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویل عشرا لس یعنی الله تبارک وتعالی به دې سړي ته لس نیکۍ ورکړي د سلام په ویلو باندې. ثم جاء آخر بیا یو بل صحابي مبارک رالی فقال السلام علیکم ورحمة الله ویل السلام علیکم ورحمة الله السلام علیکم ورحمة الله دا کلمات یې وویل. فرد عليه فقال 20 رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلام جواب ورکړي او بیا ویل دته به الله تبارک وتعالی شل نیکۍ ورکړي. ګوره هغه سړي خالي ویل السلام علیکم دی بیا ویل السلام علیکم ورحمة الله. بیا یو صدقې بعد ثم جاء آخر بیا یو بل صحابي رالی فقال السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دا بسته پر سلام یې وویلی.
فرد عليه فجلس. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلام جواب ورته ویلی او بیا دی په مجلس کې کښېنست. فقال 30. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تبارک وتعالی به دې مؤمن ته 30 نیکۍ ورکړي. یعنی یو سړی 3 وارې چې یو سلام واچي السلام علیکم، او یو سړی یو وارې صرف دا وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، د دې ثوابونه درغه ډېر دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا سلام ښوولی.